او تمه دې دومره غټه او دومره غټې خبرې ترې ډډه لګولې ده چې زه به د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کېږم او د منځه دا حال دی مونځونه اهتمام کوئ او دا یې ساتئ په نارینه باندې د جمع سره مونځ کول دا فرض عین دی لازم دی واجب دی الا چې سړی معذوری هغه عذرونه شریعت بیان کړي دي او موږ الحمدلله په خپلو درسونو کې په ریاض کې چې زموږ کوم همیشه درسونه په کې موږ تفصیلا بیان کړي دي خو دا زما استاد مرضی دین نه دی ګورې چې زما استاد زړه کله وشو منزله به راځم او چې کله شروط مې برابر و بیا به په جومات کې ولاړ یم او که معمولي مې په سر باندې بوج و بیا جومات ته نه راځم او که ټوغې ټقالې روانې وي او مجلس ګرم و بیا منزله نه راځم که فیسبوک کې ورننوتی وم بیا منزله نه راځم که د ښځې سره ګپ ګرم شوی و بیا منزله نه راځم او که خوب راله راته بیا منزله نه راځم او که جمع و بیا منزله نه راځم او که ټیکهدار راغی بیا منزله نه راځم او که واړه سکول له بوزم بیا منزله نه راځم او که دغه ټیم کې دوکان کولوم بیا منزله نه راځم دا کم دین دی تا پرېښودو څه ته به کله منزله راځي خیال دې کړی زموږ په ملکونو کې د جومات دا اولنی سب بوډاګانو نیولی او ځان ته پکې جنمازونه اچولي او د ټوخي سره اودس ماتېږي چې کله دغه عمر ته ورسي بیا مونځونه شروع کړي وایي زه چې کله سپین ږیری شوم نو سوال دا دی چې د دغه وخته پورې به ته پاتې شي چې بیا مونځونه شروع کړي او بله خبره د الله د دې بوډاګانو د دې عبادت نه د دې ځوانانو د عبادت ډېر خوښ یو حدیث کې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله ته خوښ عبادت هغه دی چې ځوان سړی کوي وجه څه ده ځوان سړي شهوت ډېري ځوان سړي ته د ګناه د کولو هغه لارې ډېرې میلاویږي طاقت ورسره وي بوډا سره خو نه وي نو خو به لازم هلته کور کې تم خلک تنګ وي جومات ته راشړلی هلته پروت وي خو سړی ځوان دی شهوت یې دی ښایست یې دی زور یې دی او دې سره د دې هر څه حرامو ته نه ګوري پردو زنانو ته نه ګوري فحش فلمونه او تصویرات نه ګوري منزله برابر راځي چا سره جګړې نه کوي کنځلې نه کوي ظلم او زیاتې نه کوي نو د ده د عبادت د هغه هغې نه زورور دی ځکه چې دې سره د ګناه د کولو طاقت شته او د هغه سره طاقت نشته نو د منځه اهتمام ډېر زیات کوئ